بیړنی او ډیر بد خبر تازه په کندهار کې چیرته چاودنه شوې ده ولې آیا په دې چاودنه کې ملا هیبت الله مړ شوی دی په دې کارونو سره څنګه مذهبي جګړو ته لاره هواریږي د دې ټولو لپاره دغه ویډیو ضرور تر پایه وګورئ راپورونه وایي چې د کندهار ښار د لومړي امنیتي حوزې اړوند چاودنه شوې ده د سیمې ځینې اوسېدونکي وایي دغه چاودنه د دغه ښار د لومړي ناحیې اړوند امام بارګاه سره نږدې شوې ده امام بارګاه کې شیعه مذهبي دي چې هره اونۍ د جمعې لمونځ پکې ادا کیږي تر اوسه کندهار کې طالب چارواکو په دې هکله څه نه دي ویلي همدارنګه د دغې چاودنې څرنګوالی او د رامنځته شوي مرګ ژوبلې شمېر معلوم نه دی په دې تړاو در سره د بعضو خلکو نظرونه هم شریکوم ضیاء الحق مرخیل د دغه عکس په خپرولو سره پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې په ډېرې خواشینۍ سره چې نن په کندهار کې د اهل تشیع ورونو په جومات د جمعې د لمانځه پر مهال ترهګریزې پیښې مرګ ژوبله اړولې ده دا ډول چاودنې د اسلامي ارزښتونو سره په ټکر او نه بخښونکی عمل دی دردونکي ده چې عبادت کوونکو باندې په جومات کې د لمانځه پر مهال چاودنې کیږي ترسره شوې پیښه په کلکو ټکو غندم او شهیدانو ته یې هم جنت او ټپیانو ته یې بیړنۍ روغتیا هیله کوم د لیوني باچا داود خان په نوم یو چا پر خپله فیسبوک پاڼه باندې لیکلي دي چې ګورئ دا ښه خبر نه دی دا مذهبي جګړې ته لمن وهل دي په همدې طریقه شیعه ورونه د سنیانو پسې پورته کوي همدارنګه پښتنه نثار لیکي مذهبي جګړې ته په لوی لاس لمن وهل کیږي د دې نامعلوم دښمن معلوم کول پکار دي طالب خو ویل چې داعش یا بله جنګي ډله موجود نه لري ښه بیا دا ځانمرګي څوک کوي چیرته روزل شوي دي دې ته استشهادي وایاست یا ځانمرګې او له څه وخت راهیسې داسې ګنګوسۍ هم دي چې ملا هیبت الله په کندهار کې دی او دا چې په دې پیښه کې موجود وو او که نه په دې اړه در سره په راتلونکو ویډیوګانو کې حقیقتونه او پوره معلومات شریکوم نو زموږ یوټیوب چینل د لا ډېرو ویډیوګانو لپاره سبسکرایب کړئ تاسو هم د دغسې بریدونو په اړه خپل نظریات کولی شئ د کومنټ په برخه کې شریک کړئ موږ هم ستاسو نظرونه په پوره حوصله لولو تر بیا مو الله مل شه